اشرف غني وغږید په لومړي ځل یې د کابل د سقوط اصلي سبب بیان کړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني چې په دې ورځو شپو کې په اماراتو کې ژوند کوي، د خپل یو پخوانی سلاکار او د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي سره خبرې کړې دي. نوموړي په افغانستان کې د خپل وروستیو بدلونونو او نوي ټاکنو په هکله ویلي دي چې واقعا ځینې ځوان کسان چې د ټاکلي وو مناسب نه وو. د یادونې وړ ده چې په اشرف غني تل نیوکې کېدې چې ډېرې لویې دندې یې داسې چاته سپارلې دي چې هغه د افغانستان تابعیت نه لري، د پردي هیواد څخه بهر راغلي، دلته صرف د غلا نیت لري، صرف فساد کوي او بله ورځ د هیواد څخه تښتي. مګر اشرف غني بیا هم د کابل پوهنتون په فارغینو باندې ریشخند وواهه. هماغه خلک چې له بهر څخه راغلي وو ده په خپل څنګ کې راټول کړي وو. هغوی اشرف غني ته ویل چې افغانستان ګلي ګلزار دی، هیڅ مشکل نه لري، ځکه دوی غوښتل خپل غلا او فساد یې دوام وکړي. دوی سوله نه غوښتله، ځکه په سوله کې دومره غلا نشو کولی. اوس نو اشرف غني هم ویلي چې زما پلان دا و چې حکومت ځوان کړم، جوان سازي وکړم، خو هغه ورڅخه طفل سازي جوړه شوه. د چارو شنونکي وایي کاش اشرف غني دا حقیقت مخکې درک کړی وای چې شاوخوا خلک به دته د افغانستان د حالاتو په هکله حقیقت نه وایي. خو اشرف غني دومره افغانانو څخه نفرت درلود او دومره په خارج کې لوی شویو کسانو باور درلود چې کله به افغان ورته وویل چې غزني سقوط کړی نه به یې منله، خو هر وخت به چې ورته یو بهر څخه راغلی وویل چې رښتیا ده دا خبر، بیا به یې ومنله. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. والسلام.